ولا ايام نسي خالي كذاب بخير تاسو نوم ما نمشي فلاره شفیق الله خان دا کوم ځای دی؟ دا باران کله باران کله د کوم ځای مربوط دی؟ د غزني ولایت قرباغ ولسوالۍ. ماشاءالله. نو دا روزه او دا د تاسو لوبې نو دومره انرژي شته په وس کې ولا نو خو خامخا انرژي شته ماشاءالله او بس شوق ده ښه نو دا خپل شوق پرې اخیستی اتې ماشاءالله بازي وکړو نو څه وکړو کار نشته په دغو لوبو باندې ذاتي ورځ تېروو. بالکل ماشاءالله ورزش ښه کار ده. نو تاسو ټول دې وکړي یاست؟ هو الحمدلله ټول دې وکړي. ښه ته خو داسې نابلده لکه څوک چې مېلمانه یو څوک قرباني یعنې دغه لوبه د تاسې خپل منځي لوبه وه او که څه داسې یا نن داسې مېلمانه راغلي ولو دغه بل کلي چې تاسې خپل ټیم لرئ؟ موږ خپل ټیم لرو. د ټیم لوبغاړي پوره دي ځوانان دي ټول په ځای دي؟ هو ټول پوره دي. ښه ډېره ښه. ته کپتان یې مشر یې د لوبډلې مشر یې څه شی یې؟ نه زه دغسې یو لوبغاړی یم. ماشاءالله. ځوانان دغه ځوان ورو دغه څه نومېږي؟ بشیر احمد تراس. بشیر احمد تاسې ماشاءالله دلته په لوبه کې وینم لوبه کوئ نو ډېر خوشحاله شوم. ته هم د دې لوبډلې دایمي غړی یې نه موقتي دغسې مېلمه راغلی یې؟ یا راځو ولا هره ورځ راځو په کار. نو د تاسې دغه میدان داسې لږ سره زوبل نه ده؟ ولا نو میدان دغسې ته خو بیا هم تاسې خوشحاله یې؟ خوشحاله یم ماشاءالله ډېر ښه خوشحاله اوسئ. نو ته څه شی یې په لوبه کې اوس ته څه شی یې؟ زه خپله بالر یم. بالر یې؟ دا تیز بالر یې که دغه سوکه بالر یې؟ یا سوکه بالر یم. ډېره ښه ده ماشاءالله ماشاءالله. تر اوسه پورې به دې څو وکټې اخیستې؟ وکټه خو ولا اخلي موږ خپله مخته سریس کولو ماشاءالله. بیا هم 2 اوور وکړو 15 وکټې مې زبردست. ښه او یې تیز بالر؟ یا سپینر یم. سپینر یې؟ ښه ډېره ښه ده مننه. بل څوک ده؟ نیک محمد ماشاءالله. نیک محمد چې زه وینم له ډېره وخته دی د لوبو په بهیر کې غړی کله یې خپله لوبډله او کله هم په یوه لوبډله کې دی هغه آر نومنډر یې. آر نومنډر معنا دواړه کارونه یې پې پرایي. نیک محمد جان تاسې نوم او تاسې خپل ځان معرفي کوئ. نوم مې نیک محمد د غزني ولایت قرهباغ ولسوالۍ ګونګي د کلي اوسېدونکی. ماشاءالله. څومره وخت کېږي چې لوبه کوئ؟ د ډېره وخته کې کرکټ مینهوال یم. ښه. خوښ لوبه نو په کرکټ کې څه شی یې؟ کرکټ کې لکه تاسې څنګه وویل آر نومنډر یې ماشاءالله ډېره ښه. او مخکې تاسې ټول وخت هم دلې تېر کړی که تا کرکټ چېرته دې زده کړی؟ کرکټ ما وخت پاکستان کې تېر کړی. پاکستان کوټه ښار بلوچستان کوټه ښار. ماشاءالله. نو یعنې ډېر تا مینه ورې ورسره پیدا شوه. اوس دلته خپله لوبډله لرې؟ هو یو داسې معمولي لوبډله لرو. اوس تاسې په ژمي کې په دغه روزه کې تاسې تمریناتي لوبې کوئ بیا په اختر کې تاسې کوم تورنمنټ لرئ که څنګه؟ کارونه نشته د وخت تېرېدو په خاطر باندې اوس تمرینات کوو او په اختر کې بیا ټورنمنټونه لرو. ماشاءالله. تاسې په نورو اخترونو کې اختریز ټورنمنټونه کله دایر کړي دي کله ترسره کړي دي؟ بالکل. چېرته؟ مشکای لکه ملانو بابا داسې د غزني قرهباغ ولسوالۍ په دغه منطقه کې درښایي. ماشاءالله ماشاءالله. تاسې هر کم لوبغاړي لرئ که نه لکه فاست بالر او سپینر بالر او دغسې ستا خو بالکل هر کم لوبغاړي بیټسمینان دي تکړه تکړه. تا به خپله آر نومنډر یې نو په کرکټ په دغه څه شي بالینګ کې ښه یې او که په بیټینګ؟ بیا بیټینګ به ملي ښه یي. ښه. څو ډېرې منډې دي په کومه یوه لوبه کې چیرې څونه منډې کړي؟ 140 منډې مې کړي دي په مرکز توسي مشکي په پیچ کې. هغه مې ډېرې منډې زیاتې مې تر ناټ آوټ وتلی. څومره ښه ماشاءالله. نو نور څوک تاسې غواړئ له موږ سره خبرې وکړئ یا د کامرې په مخ باندې راښکاره سئ چې بیا م ارمان نه وي؟ ښه وروستی پیغام ووایه چې واسې موږ غواړو چې
په هر کلي کې په هر منطقه کې دغسې تمریناتي لوبې وسي او په اختر کې بیا موږ یو عمومي د اختریز ټورنمنټ ولرو او واده ښه سالم مصروفیت ته له کلي چې له جوماته له کوره له ټولو چې را بغل ته له کونج ته نو که دغسې لوبې وسي واده به ښه د نیک محمد وروره تاسې عام عمومي پیغام نورو ځوانانو ته نورو کلیوالو ځوانانو ته عمومي پیغام څه دی ځوانانو کلیوالو منطقې خلکو ته هم دا پیغام ده دا وړاندیز مو ده ورته چې سپورټ وکړي سپورټ ښه ده او باید د سپورټ لپاره خدمت وشي دلته موږ میدانونه نه لرو پیج نه لرو پیج راته جوړ بالکل خوشحاله اوسئ ډېره مننه کور مو ودان ښه لوبه ښه ورځ ښه مازدیګر زرکشان میډیا د زرکشان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو مینوالو او دوستانو هیله ده جوړ روغ خوشحاله به یاست دا هم د کلیوالې ژوند یو انځور چې په کلو بانډو کې د خلکو له دومره محرومیتونو سره بیا هم ځوانان یا کلیوال ماشاءالله دومره په مستي کې دي په دې خاورو کې په دې سږو کې په دې روږو کې ډېر په شوق په ډېر خوشحالۍ باندې لګیاو او خپلې لوبې کولې نو د هغو مسافرو لپاره چې دوی د هېواد په له هېواده بهر په نورو هېوادونو کې پاکستان ایران دوبۍ سعودي عربستان یا د دنیا په هر کونج کې چې دوی دي نو د دوی هغه مسافري به موږ په دغه ویډیوګانو باندې لږ په اساني سره تیریږي او دوی به د خپل کلیو او خپلو بانډو انځورونه او عکسونه ویډیوګانې ګوري نو د دوی کلیواله مینه هېوادنۍ مینه ورباندې به ورباندې خړوبېږي ډېره مننه قدرمنو لیدونکو د بیا لپاره به انشاءالله د پام وړ او د تاسې د خوښې وړ ویډیوګانې او کلیپونه در سره شریکوو د کلو بانډو د ریګو د غرو د رغو ویډیوګانې به انشاءالله له تاسې سره شریکوو والسلام